ځینې انسانان فکر کوي چې د الله تعالی په لاره باندې پر تاګ، په دینداري، په عبادت کولو باندې انسان په تکلیفیږي، دغه عبادت په انسان باندې نعوذ بالله بوج وي یا وخت ضایع کول یې ګڼي. نعوذ بالله. باور وکړئ همدغه د شیطان یوه وسیله ده چې انسان پرې دوکه کوي. که چیرې تاسې په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوئ، وخت نه لرئ، یا جوماتونه یا اسلامي مرکزونه له تاسې لرې دي او غواړئ چې قرآن کریم زده کړئ او په ژوند کې له کړاوونو بچ شئ، میزان اکاډمي ستاسې په خدمت کې ده. په ډېرې اسانۍ یوازې په څو کلیکو میزان اکاډمي کې داخله وکړئ او د دنیا او آخرت ښېرازي هم د ځان لپاره او هم د خپلو اولادونو لپاره د میزان اکاډمي له لارې تضمین کړئ. شیطان انسان ته وسوسه ورچوي چې دا خو وخت ضایع کېږي چې ته لاړ شې 10 رکعته مونځ وکړې یا 4 رکعته یا 15 رکعته یا دا عبادت وکړې یا جومات ته لاړ شې یا قرآن تلاوت کړې، نو پر ځای ولې ساعت نه تېرې؟ 2 ورځې دنیا ده، راځه ساعت تېري وکړه. والله شیطان دومره مکار دښمن دی، کله چې انسان لمونځ ته زړه ښه کړي یا ووایي چې راځه لمونځ شروع کومه، نو شیطان ورته وایي چې نن یې پرېږده، زه سبا به یې شروع کړي، سبا به د سره د شنبې د ورځې نه به یې شروع کړي. یا کله چې یو انسان غواړي چې توبه وباسي، شیطان ورته وایي چې ته له الله نه شرمېږې، دومره وخت دی په ګناه کې وخت تېر کړی، ځان دی غرق کړی دی، اوس څنګه خدای په مقابل کې درېږي؟ خدای ته نه بخي او خدای به دې هېڅکله ونه بخي، ځکه ته دومره ګناه کړې، دومره په ګناه کې غرق شوی چې نور نو ستا د بخلو موقع نشته. همدغه د شیطان وسوسه د پام مویي. هوښیار انسان همدغه د شیطان موقع ګڼي او برعکس کار یې کوي. کله چې همدغه وسوسه درته راتله، نو الله تعالی ته رجوع کوئ او شیطان زړه پړک چوي. کله کله شیطان بله وسوسه چې انسان ته کوي دا ده چې تا ته وایي چې ته چې کله آرام وي، خوشحاله وي، له نعمتونو مالامال وي، عبادت دې نه کوه. اوس چې د باندې ستونزه راغلی، تکلیف راغلی، نو اوس عبادت کوي، د عبادت دې کله قبلیږي؟ مه منئ د شیطان دغه د وسوسه، دغه دوکه، ځکه دا مکار دښمن هر ځای کې تا ته په سنګر ناست دي. عالم په خپل علم غولوي، جاهل په خپل جهل غولوي، مالداره په مال باندې متکبره کوي، فقیر د الله تعالی له رحمت نه هیله کوي او بالاخره هر هغه وسیله کاري چې موتا پرې وغولي او د هلاکت کندې ته مو گزار کړي. دین سراسر ګټه ده، په دین باندې استقامت او ټینګواله ټوله ګټه ده. بې ګټې کار هیڅوک نه کوي، منطق نه لري. الله پاک په قرآن کریم کې څه فرمایي؟ یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب الیم؟ ای مؤمنانو آیا تاسو ته داسې یو تجارت سوداګري درونه ښایم چې تاسې له دردناک عذابه ژغوري؟ الله تعالی له دغه دینداري، له دغه عبادت نه تجارت تعبیر کوي، داسې یو څه چې موږ تاسې له دردناک عذابه ژغوري. شیطان موږ ته وایي دا، خو برعکس الله پاک وایي چې دا تاسې ته ټوله ګټه ده، تاسې دا کار وکړئ په بدل کې جنت وګټئ او له دردناک عذابه ځان وژغورئ. موږ ولې عبادت کوو؟ موږ ولې لمونځ کوو؟ موږ ولې روژه، زکات، نیک عملونه، د یتیمانو لاسنیوی، صداقت په تجارت کې صداقت او رښتینولي، دا هر څه ولې کوو؟ د دې لپاره چې جنت وګټو. خو مقصد شو تجارت شو، زه دا نیک کار کوم، په بدل کې الله پاک ماته جنت راکوي، له عذابه مې ژغوري، له دوزخه مې ژغوري. خو دا خو یو مقصد دی او هدف دی او منطق لري. نو بیا د دې خو مطلب بې مطلبه خو څوک دا کار نه کوي. نو بیا ولې د شیطان دغه وسوسه ومنو چې موږ ته وایي کله چې دی کار جوړو نو عبادت دې نه کوو، اوس چې دی ورځ خرابه ده، اوس چې د باندې سختي راغلي عبادت کې